د پاکستاني حکومتونو هغه غټه غلطۍ چې دا غینا پاکستان ته او د پاکستان ولس ته تر اوسه پورې نقصان کیږي او تاوان کیږي. نو دغه خلاصه در بیانوم هغه داسې ده چې د پاکستان د ازادۍ نه صرف یو هفته پس په 22 اگست 1940 باندې د پاکستان د مرکزی حکومت د خوانه د خیبر پختونخوا د ډاکټر خان صاحب حکومت کور ته ولېږل شو، ختم کړی شو. نو پوهان وایي چې دا په دې ملک کې په صرف یو هفته پس لکه د ازادۍ نه په جمهوریت باندې یو حمله وشوه او د مرکزی حکومت د خوانه وشوه او مرکزی حکومت د دې چې کوم جواز پیش کړ هغه داو چې د ډاکټر خان صاحب حکومت د هغه تنظیم حکومت دی، یعنی د خدای خدمتګار چې هغه پاکستان سره وفادار نه دي. نو دغه د پاکستان د تاریخ لومبای غټه غلطي و. غټه غلطي ورته موږ ځکه ویلی شو چې ګورئ د دې نه پس تر اوسه پورې هغه د پاکستان کې جمهوریت په خپلو خپو نه درېده او جمهوریت سره کلواړ کېږي، بیا بیا پې حملې کېږي. د دې نه پس بیا 1950 کې پاکستان د امریکای اتحادی جوړ شو او دا سړی جګړې دور و چې په ټوله دنیا په دوا بلاکونو کې تقسیم و. یو طرف ته امریکا غټ طاقت او سوپر پاور او بل طرف ته روس و. نو د دنیا ډیر ملکونه چې ونو سه امریکای ملګری شو او سه د روس ملګری شو. هندوستان په دغه وخت کې یو ښه فیصله وکړه او غیر جانبدار یعنی نیوټرل پاتې شو. خو پاکستان د امریکای سات ورکو او د امریکای د سات ورکول چې کومونه دا په دی وجه غلطی ده چې دا خو تا د امریکای سات ورکو خو ځان د روس دشمن کو او روس دی گاونډي دی او بیا صرف داسې نه کېږي چې د امریکای په خوله باندې سات ورکو بلکې د بډابیرې د ایربیس نه د پېښور نه به د امریکای یو 2 جهازو هغه به الوتو د روس جاسوسي به یې کوله. روس یو ورځ هغه کیپچر کو راوینیو او بیا یې پاکستان له دمجون ورکړه. نو د دې نه پس بله غټه غلطي په 1952 کې په ډاکا کې وشوه. ډاکا مشرقي پاکستان کې د یونیورسيټي طالب علمانو دا مطالبه و دا غوښتنه و بنگالی د پاکستان د ټولو نه غټه ژبه ده او د دې ویونکي 55% دي، نه لہذا بنگالی د پاکستان قومي ژبه جوړه کړی شي. نو په کار دا و چې دا طالب علمانو د یونیورسيټي نشي د سره د کینولې شي او په خبرو باندې پوهه کړی شي که چېرته ول خبره نه باندې کوته تسلی ولا ورکا. نو د پاکستان د حکومت د خانه باغی باندې د فایرینګ اډر ورکړی شو، فایرینګ وشو او طالب علمان په مړ شو. دا وې دومره غټه غلطي ده چې په دغه راز باندې په اصل کې د بنگال د آزادۍ او د جدایۍ تخم وکړل شو چې هغه شل کاله پس بیا هغه فصل پوښ شو او کټ کړی شو. د دې نه پس په 1954 کې د پاکستان گورنر جنرال غلام محمد او هغه د پاکستان مرکزی اسمبلی چې واچي دستور ساز اسمبلی به ورته هغه ماته کړه او ماته ولې کړه ځکه چې په دغه اسمبلی کې باز شروع چې د گورنر جنرال اختیارات کمو نه دو تا دا خبره خو ګواره نه و چې د اختیارات کم شي. نو رد عمل کې د پاکستان مرکزی اسمبلی ماته کړه او د دې نه په پاکستان کې د اسمبلی د ماتولو هغه سلسله جاری شو او دامنه بلکې د مرکزی اسمبلی دغه سپیکر چې وو مولوي تمجید الدین نومو نه چې هغه په سند های کورټ کې کیس دایر کو. نو سند های کورټ خو فیصله ورکړه او اسمبلی بحال کړه. نو گورنر جنرال د دغه فیصلې د سند های کورټ د فیصلې خلاف سپریم کورټ کې اپیل وکړ. د سپریم کورټ یو غلطه فیصله ورکړه او دغه غلط کار چې کوم دی نه دی صحیح ډیکلیئر کو، جسټیفیکیشن ولا وکړو. نو یو طرف ته ګوري په پاکستان کې د اسمبلی د ماتولو سلسله جاری شو او بل طرف ته پکې داسې کار وشو چې سپریم کورټ د خوانه غلط وتا ټیک ویل او ټیک غلط ویل دا سلسله جاری شو. واده روسه پورې هغه پاکستان کې جاری ده. د دینه یو کال پس په 1955 کې چې کله د پاکستان وزیر اعظم چودري محمد علي نو پاکستان کې 1 یونټ سیستم رایج کړی شو. 1 یونټ سیستم به څه ته وی نه دا پاکستان دا اوس چې کومي څلور صوبې دي بلوچستان او سند او پښتونخوا او پنجاب دینه یو صوبه جوړ کړه مغربي پاکستان ولنوم کې خود. نو پاکستان کې لکه دوه صوبې شوې، یو مشرقي پاکستان بل مغربي پاکستان. د مغربي پاکستان دارالحکومت لاهور جوړ کو. نه هغه د لاهور خو شخلک چې دین هغه ته فائدہ وشوه خو چې دا نور کم دي لکه اوس ګوري پښتنو ته خو ګرانه شوه کنه دی به تر اوسه پېښور ته تلل اوس په لاهور ته ځي. سندیانو بلوچو ته هم ګرانه شوه چې هغه ته ګرانه شوه نو دی د دې په فیصلې د وجې نه او دا واړه کارونه چې دي وړو صوبو سودین کې د دې کې احساسي محرومي پیدا شو. دی وی چې دایره لا یو صوبه را جوړ کړه او لاهور کیپټل سټي کو نو دی ته پنجاب ته پیدا وشو مونږ ته تاوان وشو. نو د دې نه پاسو چې کومه بل غلطي و هغه په 1958 کې وشو او سکندر مرزا د پاکستان صدر او هغه د 56 مات کو په پاکستان کې مارشل لا وګوله. نو چې دا د 56 مات کو نه دی چې د کم عین مطابق د پاکستان صدر نه غوښنی مات کو نه چې هغه عین مات کوم د خصوص چینو نو د خپل خپل لاندې نه خپل اګالین راخ کو ځان لا خپل خپل په تبر باندې وولي او
د مارشل لا جنافیس کړه نو مارشل لا اډمنسټریټر د فوج مشر ایوب خان جوړ کړ نو چې هغه مارشل لا اډمنسټریټر شنه اختیار په ټول هغه سره راغی چې اختیار هغه سره راغی نه هغه شل ورځې پس یعنی 28 اکتوبر 1958 باندې د دنه استعفا واغستا او د لندن ته رخصت کو نه د بیا پاتې عمر په لندن کې تیر کو یا د پاکستان اونده کې د غټ ملک او حکمرانو او یا بیا په لندن کې ګرځیدو نو دا یو غټ غلطي و ځکه چې د رومبای مارشل لا نه ولګېدلی نه د نور فوجي حکومتونو باندې راتلل اوس خو څوک دا وایي چې نه مارشل الله خو په دې وجه ولګېده چې پاکستان سیاسي حکومتونه د دې ملک د چلولو کې فیل شوي نو دا چې کومې مسلې وي نو آیا چې ایوب خان حکومت کنه هغه مسلې حل شوي وي اوس که چېرې هغه مسلې حل شوي نو بیا ټیک و مارشل الله او که چېرې هغه مسلې نه حل شوي نو بیا دا یو غلط خبره وه نو د دې نه پس بله غټه غلطي د ایوب خان په دغه دور کې وه چې په 1915 کې کله صدارتي الیکشن نو یو طرف ته په الیکشن کې ایوب خان الیکشن ته ولاړو او بل طرف ته چې د پاکستان کومې پارټۍ وي نه هغه فاطمه جناح الیکشن طرف خپل طرف ودروله اوټ ورکون کې چې کومونه هغه بي ډي ممبرز به ورته وي او هغه د پاکستان د مقامي حکومتونو چې کنه ناظمانه ممبران نه دیو او دا 1,20,000 د دې تعداد جوړېدو باقي کې دا هغه پارټای چې کوم فاطمه جناح سپورټ کوله دا غي شمیره ډیره و نو د مخکې نخکارېده چې فاطمه جناح به الیکشن وګټي خو د بل مرغه دندري وشوه د نهم په مطالعه پاکستان کوم داشته چې په دغه الیکشن کې دومره په اوچته سطح باندې د دیو شو او دومره په لویه سطح باندې چې فاطمه جناح پلاک شو او دا د حکومت کړی و اوس دا غوړي غټه غلطی ده دا ځکه چې د دې نه پس په پاکستان کې بار یو الیکشن کې چې کوم واکمن دي او اختیارمند دي نغې د خوانه د اندي کیږي او د خپل خوخي د ریزلټ راوستو لپاره پوره کوشش کیږي نو پاکستان ته ایتاوان کیږي کنه بل د دې نه پس په دغه کال کې د پاکستان او هندستان د جګړه و نو موږ په مطالعه پاکستان کې تر اوسه ویلي دي چې دا په 8 سپتمبر باندې هندستان په پاکستان باندې حمله وکړه په لاهور باندې نو ټیک ته دا خبره څه غلطه نه ده خو په اصل کې کوم خبره ده نه ده چې د دې مخکې پاکستان یو اپریشن لانچ کو اپریشن جبرالټر ولنوم کې خود او په دغه اپریشن کې د پاکستان فوج او مجاهدین د په انډیا په کشمیر باندې حمله وکړه چې د انډیا په کشمیر باندې حمله وکړه نه د پاکستان باندې چې هندستان کوم حمله کړې و په لاهور باندې نه دا په اصل کې رد عملو جوابي حمله دی کړی و چې حمله دی کړی و نه د پاکستان دغه جګړې نه لکه پاکستان ته ودا نقصان وشو کنه چې تر دغه وخت پورې بار پاکستان او هندستان خلک یو بل ملک ته بغیر د ویزې نه تلل او دا خبره حسین حقانی په خپل کتاب کې لیکلې ده او کاروباریانو ته ډیر اسانتیا و چې ویزې نه وي دغه شان بتل لاتل نو دغه نه پس پاکي باندې بندیز ولګیدو نو هندستان خو غټ ملک دی هغه ته دوره تاوان نه شو مونږ ډیر وشو د دې نه پس په 1900 کې الیکشن وشو په الیکشن کې عوامي لیگ د ټولو زیات سیټونه وګټل شیخ مجیب الرحمن په دغه وخت کې په جیل کې پروت په هغه باندې د غدارۍ او مقدمه چلیده اوس چې عوامي لیگ الیکشن وګټو د ټولو زیات سیټونه وګټل یو سل وشکې ته سیټونه یې ګټلي په دویم نمبر چې کومه پارټي و پیپل پارټي و د زولفکار علی بوټو هغه واتیا ګټلي نو واتیا یو سل وشکې ته ډیر فرق اوس د عوامي لیگ د حق ته چې حکومت جوړ کی د پاکستان د حکومت د خوا یعنی د جنرال یحیی خان د حکومت د خوا نه هغه په لار کې خندونه جوړ کړی شو چې یعنی دیته اجازه ورنه کړی شو چې د حکومت جوړ کړی شي نو چې کله هغه ته حکومت جوړولو هغه اجازه نه ورکول شي هغه اړتالونه مظاهره شروع کړي چې هغه اړتالونه مظاهره شروع کړي نه دغه اړتالونه مظاهره د ختمولو لپاره د پاکستان فوجي حکومت فوجي اپریشن لانچ کړ چې فوجي اپریشن شروع شو نو هغه فوجي اپریشن سره خبره زه سړېدو په ځای باندې نور ګرم شو او تر دې پورې خراب شو چې هندستان او پاکستان باندې حمله وکړه یو جګړه جوړه شو او د هغه نتیجه په اخره کې بدیره وته چې د مشرقي پاکستان نه بنگلاديش شو نو اوس دا خامخا غټه غلطي ده چې پاکستان پورا یو لوی خپل صوبه بایله د دې نه پس ولفکار علی بوټو حکومت تر هغه او هغه تر ډیره حد پورې کوشش وکړ چې پاکستان په خپل خود لري د 1973 متفقه آئین دی کوم مسلمانانو ملکونو سره خط تعلقات دي اسلامي سربراهي کانفرنس په لاهور کې کول دي او کنه پاکستان د ټمبم د جوړولو هغه سفر ولا پیل کول دي دا ټول یې ولفکار علی بوټو کارونه وکړل خو د بده مرغه په واویا کومل سبا واویا کې جنرال ضیاء الحق یو پیری تبیا فوجي حکومت جوړ کو او دغه ولفکار علی بوټو چې نه دی اول گرفتار کو او بیا قتل د سازش په یو کیس کې چې وې دروسه پاکستان کې د قتل په سازش په کیس کې سزا موت نشته هغه له سزا موت ورکو نه د ولفکار علی بوټو سزا موت چې نه دي د عدالتي قتل وای او د جوډیشل مرډر وای چې نه دي ته پاکستان ته ډیر غټ نقصان وشو ځکه یو غټ لیډر پاکستان دی غټ لیډر نه محروم شو بل دا چې په پاکستان کې دغه نه پس وې پاټو په شهیدانو باندې سیاست شروع کو لکه څنګه چې دا اوس پاکستان کې دروسه پورې پیپل پارټي دا وای کنه چې زنده ہے بوټو زنده ہے د دې نه پاسه یو بل غټ غلطي د ضیاء الحق وا چې کله روس په افغانستان باندې حمله وکړه او ضیاء الحق د روس خلاف جهاد شروع وکړ
نو هغه ټیم خلکو ته وی چې دا د الله د رضا لپاره مونږ جهاد کوو ځکه چې یو کافر ملک په مسلمان ملک باندې حمله کړې ده خو بیا وروسته ټولو خلکو ته پته ولګېده چې د امریکای جګړه وه او د امریکای لپاره یې وکړه نو د امریکای لپاره جګړه وشوه نه پردی جګړه وه نه پردی جګړې نه پاکستان ته نقصان وشو او دغه شان چې مشرف بیا د امریکای بلې جګړې کې پاکستان وردن نه کو نه دا غینم پاکستان ته چې نقصان وشو په 1999 کې د پاکستان د هندستان په منځ کې په لاهور کې امن معاهده وشوه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د هندستان وزیر اعظم اټل بهاري واجپايي لاهور ته راغلو امن معاهده وشوه او دواړه ملکونه په دغه وخت کې اوس کوم نه ټمی طاقتونه مو نو خلکو ته داسې ښکاره شوه چې اوس په پاکستان او هندستان په منځ کې دوستي جوړه شي بس خبره به ډېر ښې ته لاړه شي خو د بده مرغه پاکستان په کارګل باندې حمله وکړه او هغه امن معاهده په سیند باندې لغوه شوه نو دغه غلطي چې ده نو دا غي نه پس بیا پاکستان او هندستان چې هم داسې دوستۍ ترانه لږ کنه نو دا یو اخیری موقع و چې ضایع شو او د پاکستان د غلطۍ د وجې نه ضایع شو نو د مشرف نور پالیسۍ هم چې کومې وی بیا په خپل دور کې چې څنګه دا امریکای د جنګړه وا نو د دینوم پاکستان ته بیا دومره نقصان وشو چې پاکستان کې دهشتګردي جوړه شو او په یو ورځ باندې بر پاکستان په غټ فارمو کې دماکې کېدي کله نه کله به داسې وشو چې به خبر کې به په 100 ورځې کې دماکه مې نشو نو دا ټول پاکستان ته چې بیا نقصان وشو نو دا دغه د امریکای د جګړې نو شو اوس د دینه پس چې کوم د زرداری حکومت ته یا د نواز شریف د بل حکومت ته یا عمران خان حکومت ته د پی ډی ایم حکومت ته دا نه چې دیګه غلطۍ نه دي شوي خدا چې مونږ تر اوسه کوم ذکر کړی دا هغه ټولې غلطۍ دي چې د دینه تر اوسه پورې پاکستان ته نقصان کیږي نو هلي سدي هلي داري چې مونږ خپل غلطۍ ولومنو چې غلطۍ نه منو اسلام څنګه کیږي نه ول خپل غلطۍ منو نو بیا با ځان خپل یو منظر مقرره او دک ټولې چې دا کومه غلطۍ شوې دي چې دا ریپیټ نشي کچره نن هم داسې وشي نه پاکستان له خدای پاک ډیر لوی صلاحیتونه ورکړي دي د یو غټ ملک ته سریر شکر آبادی دا بل قدرتي وسایل دي او سلور موسمونه دي رنگارنګ او ډیر قیمتي خارای دا نو پاکستان ډیر زر هغه مقام ته رسیدي شي چې نور ملکونه په 10 کال کې کوم سفر کوي پاکستان په 10 کال کې کولای شي نو په دې وخت کې زمونږ پروګرام وخت ختميږي پای ته رسي بل اتوار با ماسپخین 3 بجې بلی موضوع سره راځو تر هغه دمه پورې ما یعنی خپل پوسټ لا امیر زیر د اجازه راکړي د الله په امان